بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو ملګرو سلامونه مینه او احترامات. الله دې وکړي چې چېرته هم یې ښه او ښه ژوند کوئ. او دا خو زه په پېښور کې یم، ګلبهار نمبر 4 کې میراجان سیال صاحب خوش قسمتي مې ده چې د میراجان سیال صاحب په ځای کې ناست یم. د هغې نوسۍ راسره ناست دی اکمل، او د هغې راته بلا ډېر کتابونه هم ډالۍ کړو، د هغې هم مننه کوم. او اکمل وایي چې یو څو شعرونه ووایم، نو یو څو شعرونه به ووایم. تازه یو دوه شعرونه دي چې نوې تجربې وې ترې راتېر شوم، نوې تجربې وې ترې راتېر شوم، ستړې ستړې مرحلې وې ترې راتېر شوم. ما د بدو په بدل کې بد ونه کړو، ما د بدو په بدل کې بد ونه کړه، ګنې ښې ډېرې موقع ترې راتېر شوم. مننه. ما د بدو په بدل کې بد ونه کړه، ګنې ښې ډېرې موقع وې ترې راتېر شوم. یو څو شعرونه نور وایم چې خدای راستي خرابه شوې، خدای راستي خرابه شوې، زندګي خرابه شوې. مخکې لږه لږه ښه وه، اوس بیخي خرابه شوې. مننه. خدای راستي خرابه شوې، زندګي خرابه شوې. مخکې لږه لږه ښه وه، اوس بیخي خرابه شوې. د پښتون وطن نقشه ده، د پښتون وطن نقشه ده، خو لالي خرابه شوې. نه، د پښتون وطن نقشه ده، خو لالي خرابه شوې. ستا د ذکر نه خالي ده، شاعري خرابه شوې. ستا د ذکر نه خالي ده، شاعري خرابه شوې. او د دیدن دپاره نه ده، ملنګي خرابه شوې. او د دیدن دپاره نه ده، ملنګي ته یې خرابه شوې. اوس مو خوند د یارۍ نشته، اوس یاري خرابه شوې. یو څو شعرونه نور هم چې بدرنګه شیرنګ څنګه وي داسې یم نو، چې بدرنګه شیرنګ څنګه وي داسې یم نو، پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو. ته مې لو یې زه لونګ یم جانانه، ته مې لو یې زه لونګ یم جانانه، چې لب نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو. ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم، ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم، پروت په شمع پتنګ څنګه وي داسې یم نو. ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم، پروت په شمع پتنګ څنګه وي داسې یم نو. دروند پښتون یم خړنګ یم دانشه، دروند پښتون یم خړنګ یم دانشه، تړنګ پېژني پړنګ څنګه وي داسې یم نو. دوه نظمونه وایم چې دا ګیم ښه کیلکولیټډ دی، دا ګیم ښه کیلکولیټډ دی. ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوهه یو، څوک حل وایي څوک نه وایي. دا ګیم ښه کیلکولیټډ دی، ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوهه یو، څوک حل وایي څوک نه وایي. یو یې ورله راولي بل یې ور په نښه کي، درېیم پرې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي. مننه. یو یې ورله راولي بل یې ور په نښه کي، درېیم پرې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي. یو یې جنازه وکي بل جنازه خښه کي، څوک رسمي دعا وکي څوک رسمي ژړا وکي، پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکي غوغا وکي. داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه په چا وکي، بس ورځې دې جو تېرې شي قصې د سړي هېرې شي. د بل نظم دوه بندونه یم ای نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم، ای نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم، ای مات مې د پخپو کې شي ازغي در سره ځم، قسم مې د په خدای وي خدای راستي در سره ځم، هېڅ سوچ ورباندې نه کوم بیخي در سره ځم، خو ته هم یو وړوکی غوندې کار وکړه قربان، د قام د بیدارۍ ناره په جار وکړه قربان. نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم، ای مات مې د پخپو کې شي ازغي در سره ځم، قسم مې د په خدای وي خدای راستی در سره ځم، هېڅ سوچ ورباندې نه کوم بیخي در سره ځم، خو ته هم یو وړوکی غوندې کار وکړه قربان، د قام د بیدارۍ ناره په جار وکړه قربان. دا زه چې ورته وایمه بابا ګنې ستا نه دی، دا زه چې ورته وایمه بابا ګنې ستا نه دی، دا زه چې ورته وایمه کاکا ګنې ستا نه دی، دا زه چې ورته وایمه لالا ګنې ستا نه دی، دا زه چې ورته وایمه ماما ګنې ستا نه دی، دا زه چې ورته وایمه ابۍ ګنې ستا نه ده، دا زه چې ورته وایمه خورۍ ګنې ستا نه ده، دا زه چې ورته وایمه ترورۍ ګنې ستا نه ده، چې دا نو بیا خو راشه دا اقرار وکړه قربان،
د قام د بیدارۍ ناره په جار ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه